د نن ورځې درې ورستی او تازه خبرونه د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست وایم. اول خبر، ننګرهار څخه 8 نور تریشل تاجکستان ته صادر شوي دي. ننګرهار ولایت کې جوړ شوي د غنمو 8 نور تریشل هم تاجکستان ته صادر شوي دي. د ننګرهار ولایت مقام څخه د خبره شوي خبرپاڼې له مخې په دغه ولایت کې د جاوید افغان په نوم فابریکه کې جوړ شوي 8 عدد تریشل نن تاجکستان هیواد ته صادر شوي دي، چې په دې سره د یادې فابریکې د صادر شوي تریشلو شمېر 100 ته ورسېده. د خبرپاڼې له مخې د جاوید افغان فابریکې له لوري به ډېر ژر کاغرکستان هیواد ته هم د تریشلو صادرات پیل شي. د خبرپاڼې په حواله د یاد تریشلو وزن 1250 کیلوګرامه ده او هر یو 200,000 افغانۍ قیمت لري. دوهم خبر، امریکا کې یو وسلوال کس 2 تنه وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. د امریکا د کرولینا ایالت په یو شپهیي کلب کې د یو وسلوال کس په ډزو 2 تنه وژل شوي دي او 8 نور ټپیان کړي دي. د CNN د یاد ایالت د پولیسو چارواکو له قوله ویلي چې دا پیښه تېره شپه رامنځته شوې ده. د پولیسو په خبره په دې برید کې 2 تنه وژل شوي دي او په وینا یې 8 نور ټپیان دي، خو ټپیان نږدې روغتون ته لیږدول شوي دي چې بریدګر تر ډزو وروسته په ګڼه ګوڼه کې د پیښې له ځایه تښتېدلی ده او د موندلو په مخ د پلټنې عملیات پیل شوي دي. دریم خبر، د زندانانو د تنظیم اداره وایي چې 15,000 طالب زندانانو له ډلې 590 هغه نه خوشي کیږي چې ټاکل شوی و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي هوکړالیک له مخې 15,000 طالب زندانیان د افغان حکومت له زندانونو خوشي شي. خو د زندانانو د تنظیم اداره رئیس احمد راشد توتاخیل وایي په هغه لیست کې چې د طالبانو له لوري افغان حکومت ته سپارل شوی ده د داسې زندانیانو نومونه هم شته چې د جنایي او اخلاقي جرایمو په تور نیول شوي دي. طالبانو بیا دا ادعا چې ګوندې د دوی په لیست کې د اخلاقي جرایمو د زندانیانو هم شامل دردوي او ټینګار کوي چې حکومت باید د دوی لیست پر بنسټ 15,000 زندانیان ټول خوشي کړي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مې راسره تر پایه ولیدله. که چیرته تاسو هم خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما درسره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړم.